یاره ګلبدینه باډي بلډر ګلبدینه خبر شي مچ بیډي لانجه کړی دا ظالمه له گزاره کوه بیزه رقیبان ته پیدا کې ماشاءالله د مړي رقیبان هم دي بس د رقیبان بس ته مټي دی غټي کړی دی په لارو کوڅو کې خلکو ته مټي باندې کوه ګلبدینه یاره ولس مشره محمد نبی د دې لپاره مې جوړ کړی چې خلکو ته وخه مکانه وزم غواړم چې رقیبان پیدا کړم رقیبان او کنه چې د لوب خوند پیدا شي خو محمد امیر چې ده کنه بیزه ماته مټي خودلی هغه وړي وچ مټي ښکارې دیم نه رما وته د خپل مټو خو دا مټه مل دی ته وی دیتا یاره ګلبدینه نو باډي بلډر ګلبدینه نو که محمد امیر ته او که به خبره ته خو مټي دې پټه کا چې د نظر به چې پښتو پیرا روانه د کار براتو ګوري کار هغه د دښمنانو سره د میکسول سیکسول سره مو میکته او مان د خیر سره د بنگالیانو په لیک کې کپ ګټلې د ځان سره می افغانستان ته راوړو راشد خان تا کوم د مټي وچت کې کنه څنګه چل دی خیر خو به یاره ولس مشره محمد نبی جان نو څه درته ویم کنه مان د خیر سره د امبانی زوی ته میټ ګټلې دی او کپ می ورته وګټو اچھا خبر ډیر ځان نه خوشاله ولو هغه چا خبره وير خواته چې ګورم په جمی کې ورځي تودې دي او د افغانانو مزيدي رومان چې ګلبدین مټي خلکو ته راځي زه مو ته د خپل مټه وخه ما په چمپشتو پیږي به د خیر سره داش کېدونه کو د استرالیا د مخې ته کسنګ ګلبدینه بالکل کینګ خان راشد خان میکسل سیکسل مرا روان دی او ریدو خچا خبره ټیم د سی بیتولی بوتولی دی څوک تینه مریضان شول او څوک چاتینه د خیر سره استعفاء ورکا ما تخکاری لکه د افغانانو ازارو ولل او د خیر سره یو بوکا کیږي یاره ګلبدینانو په بدن باندې تک سپینانو خبره د سیده کنه چې افغانان څوک وهلی دي د خیر سره دي ته نه دی راغلي د خیر سره داسې بدیر دي نه داسې یو بته نشاته کیږي او اخر به میکسل سیکسل مون تاخیره کې پاتې کیږي او په خپل په جوخت خيجو د خیر سره خرید دیکھو هغه د ګوربس خبره شاټینګینی پرپوس او ګردی بتین روباسو په ډیران به ورزو او کنه ګلبدینه په بدن باندې تک سپینه ما د خیر سره خېټه ولیده شد دی وکړې ورو یاره راشد خانه مکه کنه زه شرمېږم خبره د سیده کنه چې د کله ماشوم منو ما کې شوق چې د باډي بلډر شم خو به د خیر سره په کرکټ کې می نصیب او هغه د کرکټ ته راغلم کینی ول به د خیر سره ما جون سینا سره دبليو میچونه کول خو د خیر دی چې پارس کې به د الله رضای پس افغانستان ته به افتخارات راوړو که څنګه ولس مشره بالکل زمانه کشره د کرکټ وی او که باډي بلډینګ وی او که فوټبال وی او که چا خبره تشنی کول وی د خیر سره د خلکو په ډار بچمړي وباسو او په ډیران به ورزو خاص کر د افغانستان د پاره به د میچونه او د افتخارات او د خلکو نه پوسټ کې وباسو او کنه ځان ته کې چمپشتو پیرا روانه ده پروګرام شروع شو او به ته ختم شو